زمونږ په ټولنه کې بدبخته ټولنه یو. ځینې انسانان خو داسې دي چې کله یو ځوان خپل زوی واده ورته وکړي او کور یې جوړ کړي، نو د اول نه دا سړی اول خپلوي داسې وي چې خپل یعنې خپل ځان خپله کورنۍ خپل اړیکې ورسره ساتي. نو دا بیا د خپل زوی داسې پوهه کوي چې ته د دې خسرګنۍ سره تګ راتګ مه کوه او مه ورځه، او که غواړي دم ډوډۍ ته ورځم او په خپله جواب ورکوه، تر دې چې واده یې وشي اولادونه هم پیدا شي، خو دا نه ځي او د هغوی سره ناستې پاستې ته نه پرېږدي. داسې د ده زړه د هغوی نه مات کړی وي لکه دښمني، لکه هغه چې د دوی دښمن وي او بده یې غواړي. یو وخته پورې خسر خواښي او خسر هم کوښښ وکړه، بیا نو هغه هم پوه شي چې دا سړی همدغسې سوډر دی، پرېږدي. بلې خواته بیا ځینې داسې وي چې کله دغه د زوی کورنۍ ښه وي، بیا خسرګنۍ داسې وي چې دغه او زوی هم خدای داسې ورکړی وي چې څنګه غر هغسې ځناور، زوم هم خدای داسې ورکړی وي. نو چې کله هغه کوژدر وشي، د هغه کوژدی وشي د هماغه ورځې نه، او چې بیا کله واده وشي نو بیا نو بیخي دی داسې خپل کړی وي، داسې لاسته کړی وي، چونکې دا سړی هم دغسې وي، دغه ځوان دغه زوم هم دغسې وي چې د خپلو مور او پلار بیخي داسې پرېږدي، ان تر دې چې خپله ورونه او خویندې داسې پرېږدي چې ته به وایې چې دی خسرګنۍ ده او هغه خسر چې دی پلار دی او مور یې ده. تر دې حده خبره ورسېږي چې دغه خسرغنۍ د دې پلار د کوره د هغه وختونو چې د زومې وړوکی او د هر څه نه خبر وي او د هرې ښې او بدې نه خبر وي، او د خسر او خواښې دوی داسې پوه کړي وي، د زوم داسې پوه کړي وي چې ګوره چې زما د مور او پلار خبره ونه منئ او زما مور او پلار د کور خبره ونه کوي او د دې ښې او بد هلته ونه رسېږي، او تر دې چې که ډوډۍ درته کوي ځانونه مریضان کوي او مزې ډوډۍ مه خورئ. یعنې دغه زوی د دې ذریعه شي، باعث شي چې دغه خسرګنۍ خپله د مور او پلار نه داسې لرې وساتي چې تر مرګه پورې بیا هم نو یو څو کاله خو دواړه طرفه کوښښونه وشي، خو چې نه کېږي بیا نو دغه د زوی پلار هم چې دی نو بیخي ځان ورنه ساتي، ولې چې زړونه بد شي سره. نو دا هغه بدبختیانې دي چې زمونږ په ټولنه کې پای، او زه هغه خبرې تاسو ته کوم چې ما په خپله تجربه لیدلي او زه په خپله ګورم، په ما تېر شوي او زه په جریان کې یم. دا نه چې ګونې د ځان نه دغه هندي فلمونو غوندې ما یو کیسه جوړه کړې ده او په هغې باندې فلم جوړوم، نه دا هغه کیسې دي چې زه په خپله اورم. نو ژوندي اوسئ، ښاد او آباد اوسئ، د دغه شیان نه ځانونه وساتئ. دا هغه شیان دي چې ژوند خرابوي، دا هغه شیان دي چې خپلوي خرابوي، دا هغه شیان دي چې د ژوند نه څوک خوند نشي اخیستلی. د خپلوان د خدای پاک نعمتونه دي، د دې نه خوند واخلئ. دا خپلوي ده، د خپلوۍ اړیکې دي، څنګه چې د خدای او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په دې باندې ګواه دی چې خپلوي شکول او خپلوي د منځه وړل چې دی سخته ګناه لري. نو دا کارونه مه کوئ، د دې نه خوند واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله.